کمال لاسته راوستلي مهم حقیقت وویلو. طالبانو افغانانو ته خبره سپینه کړه دا چې څنګه ول یو څه ویلي مطلب تر پایه راسره وګورئ. سلام ستړي مه شئ. وروستیو ورځو کې خلک ټولنیزو رسنیو کې په کابل کې د پاکستان د سفیر منصور احمد خان هغه انځورونه خپروي چې له طالب چارواکو سره په لیدنو کې اخیستي. په دغه عکسونو کې لیدل کېږي چې منصور احمد خان د افغانستان په وزارتونو ګرځي راګرځي او یا خپل سفارت ته ورغواړي او ښه پکې خوشحاله دی. دې موضوع ته په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه موجود وو. د دوی له جملې د کمال لاسته راوستلي لیکنه راخلو. د په خپل فیسبوک لیکلي رئیس موین او وزیر خو بشې خو دا ولس درنه د هیواد دولت او ولس د برم او عزت ساتل غواړي. یو وخت ولسي جرګې د دوه وکیلان راغلل راته یې وویل چې د پاکستان سفارت کې سفیر زموږ نه غوښتنه کړې چې اصولي یو وار د ځان سره راولې تر څو ورسره خبرې وکړو. ما ومنله. د دوه وکیلانو سره چې نومونه یې ښه نه دي چې ویې لیکم کارت پاروان کې د پاکستان سفارت ته لاړم. لومړی مو د سفیر سره عمومي ناسته لرله. د محصلینو د تګ په اړه عمومي بحث وشو. کله چې ناسته پای ته ورسېدله د سفیر د دفتر څخه رخصت شولو. د دهلیز عمومي دروازه کې یو نفر چې په سفارت کې کار کاوه چې د برکې تخلص یې کوه راته مخ کړ چې اصولي صاحب یو چای راسره زما دفتر کې وچیښه لږ خبرې لرم. ما ویل چای کې بوره راکوې که زهر؟ ویې خندل وایي پښتون یم اعتبار کولی شي. دوو نورو وکیل صاحبانو وویل موږ سګرټ څکوو ته چای وڅښه خبرې وکړې موږ انتظار کوو. د برکې دفتر ته لاړو. ویې پوښتل چې چای که کافي؟ ما ویل چای راکړئ. نوموړی لاړه چې چای راوړي. ګورم چې دوه نفر شخصي لباس کې دفتر ته دننه شول. روغبړ یې وکړ او ځانونه یې سیاسي کارکوونکي د سفارت معرفي کړل. اردو یې خبرې کولې یعنې پنجابیان وو. ما ته یې مخ کړ ویې ویل چې اصولي صاحب تاسو ولې د پنجاب خلاف خبرې کوئ؟ ما ویل شته ځینې داسې مسایل چې تاسو د نورو حقوق د پښو لاندې کوئ نور ژوند کولو ته نه پرېږدئ دهشت خوروئ. ویلې هغه څنګه؟ ما ویل ګورئ داخل د پاکستان کې سیاسي واکمنان په حقیقت کې تاسو پنجابیان یاست. د پښتنو او بلوچو څخه مو په مکتب کې ژبه کلتور او تاریخ اخیستی. په ځای د دغې چې حقیقت ورته بیان کړئ. د احمدشاه بابا میرویس نیکه خوشحال بابا رحمان بابا او پاچا خان تاریخ ورته مکتب کې ولولئ. تاسو د جنا تاریخ ورته لولئ او ژبه مو هم پرې هېره کړې. اردو باندې تدریس کوئ. همسایګانو سره هند ته دهشت خوروئ. افغانستان کې د نظامونو مقابل کې مخالفین ورته ساتئ. وسلې ورکوئ او حتی پنجابیان د تاریخ په اوږدو کې جنګ ته رالېږئ تر څو افغانان هوسا ژوند ونه لري. ډېر بحث مو وکړ. اخر دغه دوو نفرو پنجابیانو راته وویل چې تاسې ولې کابل کې د پښتونستان څلور لارې د پښتونستان په نوم نومولئ؟ ولې د ډیورنډ کرښې مسایل راپورته کوئ؟ نو هیله مو د افغان مشرانو دا ده چې له دغې داعیې تېر شئ. اسلام آباد ته مه ګورئ کنه افغانستان به د ښې ورځې څښتن نه شي. افغانان به خوار او زار وي. همداسې به نظامونه چلنجو. ما ورته ډېر څه وویل. په یوه خبره مې زیاته کړه چې دا سیاسي نمایندګي نه ده دا د پنجاب استخباراتي مرکز دی او راووتلم. د سفارت راوتلو 2 ساعته بعد د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي معین راته زنګ وکړ چې سفارت ګیله کوي چې ګویا تاسو دوی ته اخطار ورکوئ. هیله یې وکړه چې ورشم وزارت ته. ورغلم. زما وزیر خارجه هیله وکړه چې دا خبره میډیایي نه کړم. وخت حساس دی. نور جنجالونه به زموږ برنامې ناکامې کړي. د دولت خبره ما د هیواد لپاره ومنله او رسنیزه مې نه کړه. اوس وینم چې همغه د استخباراتو د مرکز نمایندګان په کابل کې زموږ په ادارو ګرځي. له اسلامي امارت هیله لرم چې د دغه سفارت د سفیر او کارکوونکو په ورتګ د اسلامي امارت مختلفو دولتي ادارو ته بندیز ولګوي. دا مو مسلم حق دی. د هیواد او اسلامي امارت برم او عزت وساتئ. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ. بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم پلي او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.